د دوحې غونډه په دې کې شک نشته چې دا ډېر د اهمیت وړ غونډه ده او د په 2000 کال کې دغه منتدى یا دغه فورم پلاتفورم دغه تاسیس شوی دی او هر کلیزه یو بعد دغه لري د نړۍ د ډېرو سختو ټولو کشالو مسایلو په اړه باندې سخت بحثونه کیږي که هغه د بحرانونو مسله ده، جنګونو مسالې دي لکه د اوکراین شو یا د منځني ختیځ مسله ده یا هغه امنیتي ستونزې یا نور اقتصادي مسایل او د مصنوعي ځیرکتیا دغه ټول هغه څه دي چې په اوسني عنوان لاندې چې د نوښت اړتیا په عنوان لاندې دا ترسره شوی او خپله قطر هیواد د امریکا متحده ایالات په منطقه کې د ناتو نه د باندې یو ائتلافي هیواد دی او تقریبا د امریکا متحده ایالات د ستراتیژي برخه هم ده او په عین وخت کې د منطقې ټول نزاکتونه دوی هم په نظر کې ساتي یا رعایت کوي. دا هغه څه دي چې قطر هیواد او دغه فورم په اهمیت باندې باید سړی ووایي. دا چې د په فورم کې په دې پلاتفورم کې به په اکثره لویو موضوعاتو باندې بحث کیږي که هغه د اوکراین موضوع ده او که د منځني ختیځ موضوع ده، خصوصا د سوریې وروستي احداث او د بشار الاسد د اختیدنه او یا د بشار د نظام د سقوط په دورشل کې دی او اوس خو د تمام شوی هم دی. داسې نور مسایل او د راتلونکي رئیس جمهور د امریکا متحده ایالات ټرمپ د امریکا متحده ایالات د دوی د ریاست په دوره کې به د ټولې منطقې لپاره یو نوې استراتیژي تقریبا صیاغت ته رسیږي چې هغه په هغې کې هغه محوري نقطه همدا د چینایانو د نفوذ مخنیوی او د روسانو د سیاسي نفوذ مخنیوی دی او یا پر دې کې نو افغانستان په هغه اولویتونو کې نه د امریکا متحده ایالات راځي او نه د منطقې، اما دا چې د افغانستان جغرافیه یا ستراتیژیک موقعیت دا دی چې د ټولو دغسې هیوادونو سره پولي او تقریبا ستراتیژیکې اړیکې لري اوسنی وخت کې او د هغوی اړتیا هم دې ته ده چې په افغانستان کې د ډیرو معادنو یا د نورو مسایلو په اړوند باندې یا د حتی سیاسي نفوذ د ټینګښت لپاره هم ډیرې هلې ځلې کوي. نو دا هغه څه دي چې که افغانستان هم په دې خاطر باندې د اهمیت پیدا کړی دی او لري، نو په دې غونډه کې به په لویو مسایلو باندې بحث کیږي، اما د افغانستان موضوع به هم مطرح وي چون په افغانستان کې ځینې داسې مسایل شته دی چې هغه د اندېښنې وړ دي، که هغه د امنیتي ستونزو مسله ده، داعش سر راپورته کېدل دي په بعضې وختونو کې او د دې مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړی شي او په عین وخت کې د دې نه ما سوا چې سړی ورته ګوري د قطر هیواد، د اماراتو هیواد، د عربي امارات او د سعودي او ترکیه، داسې نور هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتو د راتلونکي ستراتیژي او د پالیسیو د تطبیق په اړوند باندې د دوی رغنده رول څه وي، دا به هغه څه وي چې په دې فورم کې پکې بحث وشي. نو په مستقیم ډول سره بحثونه د افغانستان د موضوع په هکله باندې نه وشي، په غیر مستقیم به حتما وي او پر دې کې ځینې هغه څیرې چې نړیوالې هم په دې کې مشارکت کوي او د افغانستان په موضوع کې مستقیما دخیل دي، نو هغوی به هم ځینې داسې مواد ولري یا طرحې پرپوزلونه چې د حل په اړوند ځینې هیوادونو ته وړاندې کړي چې د راتلونکي ستراتیژیو یا د رغنده رول پکې تقریبا یو مؤثر رول ولري.